ملګرو سلامونه مې واخلئ. دا شپه ده، زه د ناران په بایپاس روډ باندې ولاړ یم او شاته د بیزو کنډک را روان دی او د غره لمنه کې شپنکیا شپېلۍ غږوه زما تازه تازه او نه زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه. دا تازه تازه مې ځکه وایي چې یارېږم چاچو دې ته اوس سینګه مینګه نه وکړته نه، داسې نه چې په سندره کې یا په سټیزن جرنالیزم کې یا په ولاګس کې چېرته یو ښکر راته دا بیزه راورسوي. به هر حال بیزې را روانې دي. د دې غرونو د دې اډونچرز د دې یو ډېر لوی خوند دا وي که نه چې په هغې کې داسې قسمه یارېږم ګلو. دلته زموږ سره د کیمرا ومن هم چې کوم دی یو لویه ستونزه ده. دا تاسو کتی شئ هغه ښکلاګانې دي. آپ के साथ कुत्ता तो नहीं है चाचू ना? ऐसा ना कि हमें काटे. अच्छा دا راکه دې خوا ماته رابرېږه. عایشه بسې دا تاسو کتی شئ جي موږ بلکل په دې کنډک کې چې کوم دی نو راګیر شوي وو. بیزې را روانې دي. کنډک ډېر زړه پورې دی. های های او کډې مې تورو غرو ته لاړې را پسې جاړي ستا د کلي چنارونه هو ما د کوچي د عمر زار کې د نغري اورې بلیږي دوی تیزینا هو ما به دروغ ګڼله او د جانان کډه پر اختیا د ملکه زینا. دا جي دې سړو کډې هم راغستې دي، اسونه ورسره هم دي، بیزې ورسره هم دي. موږ روانو د ناران بازار ته. د بازار خلک پښتانه د هغو کاروبار د هغو روزګار دا هر څه درته ښیمه. ما سره اوسئ. شپه هم ده تیاره هم ده خو که غر هر څومره اوچت دی په سر یې لار ده او بیا وایي چې د تیارو سینه که هر څو فولادي شي خاتمه یې ځلېدلی روڼ سحر دی. جدایي راغله لارې دوه شوې مرګ قبلوم خو جدایي نه قبلومه. د بیزو کنډک سره د خپلو شپېلو د ټره پره او وړو ورغومو په دغه لار باندې لاړ. دا روان دی دا به ځي بابوسر ټاپ ته دغه نیغه لار وتېره یو روډ دی او موږ راتاو شو بازار ته. دا دې خوا د بازار طرف دی. څنګه چې تاسو د بایپاس روډ نه راشئ نو یوه لار به سیده ځي بابوسر ټاپ ته بیا هغسې ګلګت چیلاس طرف ته او بله د ناران بازار دی. موږ اوس په بازار باندې ورخښېږو. ما سره راځئ. د ناران په بازار باندې راګډ شوم او لومبی نظر مې په خان شینواري تکا کړای باندې پرېوت. دوی دلته لیکلي دي چې نمک منډي کا مشهور تکا کړای یعنې پښتانه په غوښو باندې مین دي او د پښتنو نیم ژوند تقریبا د ډوډیانو وخوړ. دا ځوانان دي دلته یو کاروبار او یو روزګار او یو دنده شروع کړې ده. تپوس به دې کوو چې په دې یخ کې دا غوښې یا د جنوبي پښتونخوا خلک ورته غوښه وایي چې دا مزه کوي او که نه کوي. سیلانیان راځي که نه راځي. د ملګرو سره خبرې کوم. السلام علیکم جناب. څنګه یې دا ټیک ټاک خوشحاله سوکاله استاد جي ستړي مه شئ. های های کیمرا ومن رانږدې شه. وایي اور چې بلیږي لوګی خیږي او دا بېلوګي لمبې زما د زړه نه ځي نه. دا دې خوا چې تاسو کې پخلي والا څوک دی؟ پخلي والا دانش استاد دا راته ووایي چې ته د کوم ځای आवाज बखपत है कर देख सला तो दर्द को उर्दू में हम बात करें. उर्दू में बात करें चलो आपको आसानी होगी. आप टेक्सला से है तो कहाँ से सीखा है आपने ये जो कुकिंग है? एबटाबाद में. आपका कितना अरसा हुआ है कि आप इस काम से जुड़े हुए हैं? 2007 से. अच्छा तो आपके स्पेशलिटीज या एक्सपर्टीज क्या है? नमकीन टिक्का और कढ़ाई ये यहाँ के मशहूर है. अच्छा रोजाना तासु दे ओनर हाँ नूम दे सदे यासिन दे यासिन से अबदारा तो वया چې څنګه چلې ټورست راځي او کنه په دغه یخ کې تاسو دا کاروبار به څنګه وي ځکه چې په یخ والا خو کې خوراک ډېر خوړل کېږي نو څنګه چلې دلته حالات څه دي؟ ماشاءالله الحمدلله زمون خو ډېر کسټمر دي په دې خان شینواري په نوم باندې زیات کسټمر زمون راځي او زمون دا کانې ډېرې خوښوي. ها
دلته ریټس دي اکثر سیلانیان یا ټورست دا فریاد کوي چې دلته ریټونه ډېر زیات های دي اگر چې دې خبرې نه انکار نشي کېدی د غره سر باندې خوراک را پیدا کول دلته سیټینګ دلته کوک راوستو خو بیا هم ریټس ریزنیبل دي که د اسمان سره خبرې کوي دا چې زموږ ریټ خو ډېر مناسب دی ها. ځکه چې موږ دا کومه غوښه چې ده دا موږ له پېښور نه راځي ها. د دې غوښې موږ نه استعمالوو د دې څاروي غټ او د غټ څاروي غوښه صحیح نه پخېږي نو د پېښور نه چې غوښه رارسي نو د دې پورې خرابېږي خو نه که نه نه جي نه خرابېږي هغه خپل ګاډي کې راځي او صحیح طریقې سره راځي صحیح ده زبردست فرش موږ راځي یاسین صاحب خوشحاله راته اوسې ملګرو داسې خاندي څنګه چې د یاسین صاحب وایي د دې ریټس چې دي نو هغه ریزنیبل دي کله کله ریټونه داسې چې په سړي کې ته وایې که د هغه په دې پختۍ کې داسې خورو منډو خو په هر حال دا ریټس ښه دي خوشحاله راته اوسئ مخکې به ځو د بازار نورې ښکلاګانې به ګورو خوشحاله په ما په لاره کې ماښام وي ملګرو دا اوس ماسخوتن دی ماښام نه دی زه لا د ناران په بازار کې روان یم وایي چې ما ویل زه به ورته جاړم تا د بازار سترګې سرې راوړې دي نه زه راګډ شوم دلته د وچو میوو په دکان باندې دلته غوزان دي د دې غوزانو سره سره بادام دي یا انځر دي وایي چې زه د انځر په شانې سوی لوی او ته د انګور په شانې ډکه دانه او زه وږې تږې روژهداره سړی ته د کجورې مبارکه دانه او اکثر په ټوکو کې رښتیا شي سړی لالي یې لرکه له ټوپکه دانه اوس پښتنو ټوپک لرې کړی دی روزګارونه کوي کارونه کوي او بیا زمونږ یو ورور چې اف د ریکارډ یې ماته ووایي چې زه د دیرې ما ته د دیرې ورور جان نوم دې څه دی تا په خپل هم تا ریکارډینګ شروع کړی ده دا ریکارډینګ په کوم راولی او نور ملګري هم ګر چاپېره دي ولې نوم دی خانولي په دیر کې بیا د کوم ځای دا پردیر واړی وایي چې د دنداسې د پټ دپاره چینۍ یاري د دیروجي هلک کوي نه نو دا چونکې ډېر ټول د دنداسې پوځونه دي تاسو ګر چاپېره کتلی شئ خانولي راځه دلته ملګرو د یادونې وړ ده چې موږ دلته راغلو یو څو شیبې راننوځئ تاسو ټول راننوځئ دلته ودرېږئ یو څو شیبې موږ دیو سره تېرې کړې نو دیو آف د ریکارډ موږ له چای راوړو 2 ګیلاسونه زما او د کیمرومن دپاره یعنې دا د پښتنو هغه مینه ده را رسېدو سره یې په تود چای باندې زمونږ استقبال وکړو خو د یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره وریځو غېږې ورکړې او ملنجبې ته ګوره ناران یخ هم دی او دا ځوانان شعرونو ته هم خوشحالېږي په دې سره به د کاروبار په اړه باندې خبره کوو دا راته ووایه وروره چې تاسو دا کوم خوراکي توکي چې دي بیا دا وچې میوې چې دا تاسو د چېرته هم راوړئ دلته دا جی موږ پېښور نه راوړو دلته کې دا ډېرې زیاتې دي ما ولیدې نو تاسو په یو ځای باندې راوړئ که بیا پیرې له ځئ او د دې دا سیل څنګه کېږي په یو ځای خرڅېږي هفتې اتوار له ډېر خرڅېږي که سیزن څه ترتیب وي په دې نه راکوي جی دا خو موږ اول ډرای فروټ چې د خپل سیټ اپ دپاره زیات راوړو ها بیا چې راته وړ کې څه کمیږي هغه بیا راغواړو نمبر باندې څه ضرورت راته راځي هغه راوړو جي ها نو ټورسټ په ډرای فروټو کې ډېر څه شی خوښوي انځرې خوښېږي بادامې خوښېږي ممپلی زیاتره سرجي پسته خوښوي کاجو خوښوي ها چلغوزی خوښوي ها انځر هم خوښوي ها صحیح نو بس ښه شی خو د هر چا خوښ شي نو یو ډاکټر له څوک تللی یو مریض نو هغه ورته وایي چې پسته خوره کاجو خوره بادام خوره ښه به هغه وایي دا خو ژر څو خوري هغه نه مریض کېږي ها نو دا راته ووایه چې ته ټورسټ هم راځي او بیا په تېره دلته پښتانه روزګار هم کوي اکثر زموږ د پښتنو د کاروباریانو په رویو کې مسلې وي ټورسټ زموږ نه تنګېږي یا موږ هغه پروفیشنلیزم موږ کې نه وي نو پښتنو تجارانو ته دکاندارانو ته یا کار روزګار کوونکو ته به پیغام ته څه ورکړي هغو ته پیغام دا ورکوو بهجانه چې دا ټورسټ چې راځي نو هم دا الله پاک د طرف نه زموږ دپاره یو نعمت دی زموږ روزګارونه لري دلته کې او دغه دا چې ټورسټ څونه هم راځي هغې سره په مینه محبت باندې د هغو سره ډیلینګ کول پکار دي د هغو سره بدپینه کول پکار دي ډېره ښکلې خبرې وکړو ملګرو هم دغه ټورسټ دي چې د دوی د جیب نه کیپټل یا پیسه راځي سرکولیټ کېږي په هغې باندې زمونږ د ژوند جرند د چورلي د دوی سره رویه ښه پکار ده پښتنو کاروباریانو ټولو ته دا که دوکاندار دی دا که د ګاډي ډرایور دی او دا که انډسټریالیسټ دی دغه سلسله چې څومره هم برځي پکار ده چې موږ پروفیشنلیزم زده کړو او په پروفیشنل طریقې سره خپل روزګار مخکې وړو مخکې به ځو د بازار نورې ښکلاګانې درته ښیم پرون ما واده کړې وه د یو باجوړي مشر سره
زه په لاره راتېرېدم هغه راته وی چې ته به خامخا راښکاره کېږې اوس رالم او اوچت اواز مې پرې وکړو چې زمونږ وعدې د خپلو څڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي نو راځو د باجوړ دغه کاکا خواله که لاړې باجوړ ته کمې ستور ماله راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور ماله راوړه السلام علیکم کاکا ګوره درته مې ویلي وو چې راځم به بالکل نو بس زمونږ خبره او د علم غر دا ګوره ډېره مینه او احترام ډېره مینه او احترام دا ستاسو عظمت دی څنګه یې تاسو جی شکر الحمدلله ټیک ټاک خوشحاله سوکاله ژوندي ګړندي جی موږ تاسو ته خوشاندید وو چې تاسو ناران ته راغلئ ډېره مینه او احترام ډېر خوشحاله شوم د کیمرې د لارې به دنیا تاسو ګوري ډېر خوشحاله یم چې د باجوړ خلک پښتانه بیا په ناران کې دومره ښکلی کاروبار او بیا د هغو رویه تاسو خبرې پرون ما واورېدې ستاسو لهجه ما واورېده کاروبار مو څنګه روان دی دلته بس شکر الحمدلله کاروبار خو اوس مخکې لکه دومره نه خو اوس الحمدلله کاروبار ډېر ښه شوی دی او موږ ډېر خوشحاله یو د کرونا د دغه لهر نه پس د دې لړۍ نه پس اوس تاسو کاروبارونه بیا وده شروع کړی بالکل اچھا شوي دي او کاروبارونه اوس الحمدلله ډېر په تیزۍ روان دي او موږ ډېر زیات خوشحاله یو د ګورنمنټ نه ډېر زیات خوشحاله چې هغوی د ورله چې کوم د ټوریزم چې کوم ډېر جلد دي ګلو په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو ستاسو د کاروبار او د سیلګرو یا د ټوریزم د یو بل سره څه تعلق دی په دې نظر چې هغې چې راشي نو دلته هغې دا محسوس کوي چې دا خلک چې کوم دی مقامین دي نو موږ هغې ته ډېر زیات رسپون ورکوو چې دا د دې خلک چې کوم دی دوی سره محبت ورسره کوو په ریټ کې مو سره موږ ګزاره کوو موږ تاسو راشئ مېلمانې وئ پیسې مو ته پرېږدو اکثر بېوسه خلک هم پکې راشي پیسې یا بجټ کم شوی نو هغې په وجه باندې موږ د هغو سره ډېر زیات رسپیکټ کوو د مېلمنو موږ ډېر زیات قدر کوو څنګه قدر چې ستا کوو داسې قدر د ټولو مېلمنو ډېره مینه او احترام راځئ چې زړونه ورته کېرو د ګلونو په ځای بیا به دې ووایي چې خلوص په پښتنو کې نشته دا هغه پښتانه دي ډېر خوشحاله شوم تاسو د خپل سامانونه د ګرم کوټونه د جیکټس وغیره چېرته نه راوړئ دا سامان جی زه ما کراچۍ نه راغلم کراچۍ نه بیا پېښور ته زموږ خپل ګودام دی هلته راځي د پېښور نه بیا موږ دلته دا راولو او دا موږ په کراچۍ کې اخلو کراچۍ دا بار موږ سره اټلي والا اردن او بار لندن والا مال موږ سره دي صحیح دا راته ووایي چې څومره کسان در سره په روزګار دي په دغه ستاسو یاره جی زموږ په دې شاپ کې موږ 15 کسان کار کوو 15 ما بل شاپ هم دی پای کې زما سره 15 کسان کار کوي دا ټیم زما سره 10 کسان چې کوم دا کار کوي 10 کسان تاسو سره په روزګار باندې ملګرو د کاروبارونو فایده دا وي چې د یو زمونږ د لالا ګل د وجې نه د 10 کسانو د کور نغری چې دی نو هغه رڼا دی او دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ د پښتنو یو ښایسته شکل دی چې دنیا ته یې موږ ښیو زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چېرته روان تصویر ښودلی دی که دغه نړۍ موږ د ترهګر دهشتګرد په نوم باندې پېژني نو هغو ته زه دا پیغام د دغه ویډیو د لارې ورکول غواړم چې راشئ په ناران کې د کاکا ګل کارونه ووینئ د دیو مینه ووینئ د دیو اخلاص ووینئ د دغه نور بازار چکر هم وهو لالا ګله که تاسو په دې ویډیو کې لالا ګل وایي چې تاسو ته یوه ډالۍ در کومه نو به هر حال درته به پڼ د خپلې مینې د ډالو وتړم چې مزدورۍ له کله بل وطن ته ځې راشه نو ستاسو د ډالۍ ډېره زیاته مننه کومه ملګرو دا د دیو هغه پښتنه مینه ده ای های وایي چې ستا د چینار په شان غړۍ ده او زما شړۍ ده ستا به څنګه خوښه شي نه نو ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله راته اوسئ دا د دیو هغه پښتنه مینه ده چې ما ته یې راورسوله او د دیو ډالۍ سر په سترګو باندې مخکې به ځو د بازار نورې ښکلاګانې به د لالا ګل د لاس چترالۍ ټوپۍ او په دغه ساتر کې تاسو ته خیمه ما سره اوسئ د ناران د بازار سفر روان دی اوس زه په روایتي ټوپۍ کې په کول کې او څادر کې روان یم دا دغه سړي مینه وه نو دا هم د پښتونولۍ شان دی چې څوک در سره مینه وکړي نو هغه مینه به یې بیا پرېږدی نه دا به تر اخره پورې ما سره وي السلام علیکم صاحب آپ کیسے ہیں ہاتھ ملانا ہے یا اس 20 پہ ہم عمل کریں گے کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک آپ یہاں کے لوکل ہیں نتیا گلی سے آپ تو یہاں آپ کیا کرتے ہیں اچھا ہوٹل لیا ہوا ہے تو ہوٹل کا بزنس کیسا چل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں پر اسپیشلی لوگ جب ہم نے ڈرائیور سے بات کی اور لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہوٹل انڈسٹری یہاں پہ کامیاب ہے باقی بزنس تھوڑے کمزور ہے کس طرح چل رہا ہے سارے کام اچھے ہیں یہ دیکھیں کہ سال والے کے ساتھ بہت اچھا اچھا سب لوگ یہاں پہ خوش ہیں سب لوگ اچھا تھینک یو سو مچ اللہ آپ کو خوش رکھے ملګرو پښتانه دي مخکې پرې د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي او کلي ته راشه مسافر لاليه دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي راځو دغه روایتي شالونه تاسو لیدی شئ دا ټوپۍ تاسو لیدی شئ په دې کې شیشې هم لګېدلې دي ای های راشه
آیین منګز دې واخله نه دې یاري کوم نه دې نښې ګرځومه دا هغه آیین دی بیا دلته دغه کم څادر چې ما اغوستی دی هغه هم پراته دي دا هم د پښتنو کار دی داسې راتېرېدمه دې ځوانانو غږ وکړو نو چې یو غږ وکړي بل له پکار ده چې هغه ورشي او هغه نه ورغاړې وځي ته چې د پورې چم نه راشې په ما لازم ده چې سرتوره ودرېږم د دې سره څو خبرې کوم السلام علیکم جی السلام علیکم په خیر ستړي مو چې څنګه یې تاسو ټیک ټاک خوشحاله سوکاله ژوندي ژوندي په خیر ستړي مو شئ السلام علیکم السلام علیکم وروره ښه ژوند ښه روان دی ځوان څنګه دی ځوان تاسو ښه السلام علیکم کې به نو دلته ښه یو څو قصې به وکړو کرسۍ به داسې راته وکړو که نه چې یار د کرسۍ کې راته کښېني زه به څادر په ځمکه کېدم کې به نه ما سره به څوک کښېني دلته یو څو خبرې وکړو امیر صاحب تاسو به کښېنئ راځه امیر صاحب راځه مونځ کوه اودس کوه امیر صاحب غم هم د ولس کوه امیر صاحب د امیر صاحب سره ناسې موضوع خبرې به کوم امیر صاحب دا راته ووایه چې د څو مودې راسي السلام علیکم ستړی مشر وروره مرکه روانه ده ښه خبرې به کوو خو بیا به ګپ لګو علي صاحب تاسو ښه یې که نه امیر صاحب دا راته ووایه د څو مودې راسې په دې کاروبار کې بوخت دی او یوازې دا دلته ناران کې دا کاروبار کې که نور هم د خیبر پښتونخوا په سیمو کې چېرته دا کاروبار دی غځولی دی نه زموږ خو ډېر وخت نه دلته راځو ها. تقریبا 14 کالو راسې تاسو په ناران کې کاروبار کوئ مخکې کالامو ها د هغې نه ناران ته راځو نو په کالام کې هم ستاسو یو شاخ شته دی که نه هغه هم ختم شو دلته راغلی شته دی هلته شته دا ستاسو دا کاروبار چې دا سیزني غوندې کاروبار دی زما خیال ده چې چېرته سیزن ښه هلته پسې تاسو نمایشونو کاروبار لمزو اکثر ها یعنې په باران پسې پټۍ ګرځوئ ښه دا راته وایي چې دلته ستاسو دا کرایهګانې څومره وي ستاسو دې دوکانونه یاره دا خو زموږ نږدې هغه جوړ کړی و ها ادوانس یې ورکړی فری ورس اګریمنټ دی زما خیال دی 10 کاله لس کاله اګریمنټ دی په لیز باندې اخیستی دی کال. کرایهګانې ډېرې زیاتې دي ما ځای په ځای باندې تپوس وکړو نو هغوی چې کرایهګانې زیاتې دي مخکې به د بازار چکر لګو ما سره اوسئ د ناران په بازار کې که یو طرف ته د وچو میوو دوکانونه دي بل طرف ته د اخلي پخلي د غوړو تړو د غوښو دوکانونه دي بل طرف ته د ګرم شالونو کمبلو څادرو دوکانونه دي نو بل طرف ته بالونه ډالۍ गिफ्टونه د هغې دوکانونه هم دي دلته څه ځوانان لګیا دي गिफ्टونه اخلي هم السلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ٹھاک کہاں سے ہیں آپ ضلع اچھا سندھ سے تو کیسا لگ رہا ہے یہاں کے موسم لوگ اور اسپیشلی جو یہ یہاں کے جو دکاندار کمیونٹی ہے اچھا یہ چیزیں تو مہنگے نہیں ہے نا زیادہ یہ نہیں ہے مناسب ریٹ سے آپ لوگ خوش ہیں ٹورسٹ خوش ہے یہاں سے اور اسپیشلی یہ ہمارے جو پختون لوگ ہیں تو کس طرح ان کا ڈیلنگ رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے اچھا اچھا چل الله آپ کو خوش رکھے تھینک یو سو مچ دې سړو خو صفتونه وکړو کیمراوي من ته خواست دی چې راځه چې د پښتون سره یو څو خبرې وکړو دا واړه واړه ګاډي دي دا ټرکونه دي دا چې کوم دی نو څه پکې جیپونه دي دا چې کله تاسو بره د بابو سر ټاپ ته ځئ او بیا داسې چې کوم دی جیل سیف الملوک ته ځئ نو دی نه بغیر نشي کېدی او دا پکې آی های یو کور دی نو راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې دا هغه جونګړه ده او یو ټنګ ټنګ هم شروع کړی دی بهرحال بھائی صاحب آپ یہ لے لیں زه به د پښتون رور سره څو خبرې وکړم رور جان السلام علیکم څنګه یې ته ټیک ټاک خوشحاله سوکاله دا ستا دی دا دومره ښایستونه دا ښکلاګانې دا رنګونه تا را جوړې کړي د چېرته نه راوړې دا سودا دا سامان دا د لاهور نه راوړې د ځان نه داسې مشر رور جوړ که پېښور روان که او لاهور جوړ که نو د لاهور نه سودا راځي خو په دغه لاهوري توکو باندې به د پوره ملک دا حالات راټیټ کوو دا راته ووایه چې خلک راځي ګفټونه الي او د دې ټرنډ دلته شته دی او که ښه د ملک د بېلابېلو سیمو نه خلک راځي نو دا راته ووایي چې دا تاسو په څه طریقه باندې راوړئ څه په ډاټسنو کې راوړئ ټرکونو کې راوړئ جیپانو کې راوړئ دا خو ډېر نازک څیزونه وي نو د ماتېدو څه خطره مطره خو یې نه وي خرابېلټي کوئ ضایع کېږي خو په لاره باندې نه که نه نو په خپل کاروبار کې خوشحاله یې د ژوند چلند مو روانه ده څه ګټه وټه کېږي ګزاره روانه ده خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه کوم ژوندی راته اوسئ ژوندی راته اوسئ د ناران د بازار ښکلاګانې زمونږ مینه ځوانان راځي وخت تر وخه یوه بله انرژي راته راکوي مینه هم کوي ټپې هم وي او تصویران هم وباسي وایي باچا که مړ شي څه به وشي زرګر دې نه مري چینکۍ به خوارې شي نه یو ملګری دی زرګرنما دوکانې دی دلته دی کالي پتري خرڅوي دغه د جینکو بنګړي خرڅوي آی های وایي چې
دا غټ دي دا واړه دي دا مې خوښ دي دا مې نه دي ټوله ورځ به تاله زه بنګړي وړم او راوړم نو د بنګړو خبره ده روژانه دا راته ووایه چې دا سامانونه چیرې راته چېرته نه راوړې او بیا په جمعې باندې دا دوکانداري ته چېرته کوې دا چې موږ راوړي د لاهور نه ها ها دا یو راخله او موږ ته ووایه چې دا څه څه دي کیمراوي من ته خواست دی چې نږدې دې راشي دا د غوږونو دپاره دي دا په غاړه کې اچوي صحیح ده ها د زړه سره پوخا به زمونږ اوږی وه نتکۍ به وه چارګل به و یاره ور هغه څیزونه څه شو هغه اوس نشته دی دلته اوس زمانه بدل شوې ده نو چې نوې هغه کېږي که نوې پیسې نه هغه ګوري هغه نوې پیسې اوس هغه څیزونه لاړه چې چارګل د جینۍ روک دی ډیوه بله ګرځوم او پاڼې لټوم په بڼو پاڼې لټوم نوی وخت راغی نوي خلک رالو نوي څیزونه راغلو خو به هر حال دا هم د وخت ضرورت دی پوهان وایي چې موږ به د روایاتو په رڼا کې په مستقبل کې خپګ دو خپل روایات به هم نه هیرو او د دې ترڅنګ ماډرنیزم طرف ته به هم ځو اوس شپه پخه شوه موږ په دې بازار کې په وخت باندې پوه نه شو اخر خبره چترۍ ته راورسېده زمونږ ناسته تر سبا ده چاته چې کور نارې وهي هغو د ځینه موږ به ورو روان ځو به زمونږ دغه نننی ولاګ دغه ویډیو د دې مدعا هم دا وه چې موږ د ناران د بازار ښکلاګانې بیا د دې ځای د امن خبره د دې ځای نیچرل بیوټي او بیا هغه خلک چې هغه په ژوند باندې مینان دي او دلته سیل له راتله غواړي د ناران د بازار ماښامې क्या तासु कहते हैं टूरिस्ट दी अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं हमारे साथ टूरिज्म के हवाले से ये लोग वैसे चीखे मार रहे बात नहीं करना चाहते वो बहर हाल खैर दे तुमरे चीखे वाले मावे के खबर आते रहे मंग सरा खुशहाल शू नन नए रज जमंगड़ी रखते रशवा दाद नारान द बाजार माखामे हो खुदे बा बदे गुरुनो द गुरुनो बारान रावली खुदे बरा की बेद खपली मिनी दौरान रावली دا وطن با په خپل انر بیوټي باندې آبادو دا به سوکاله کو دا به ښایسته کو افسر افغان ته اجازت راکوي د ناران د بازار دغه ماښامې د ټولو پښتنو په نوم باندې ښاد آباد او بریالي اوسئ